وخت نوی در سره چې د قرآن یوه پاره یوه سپاره تلاوت کې یا نیمه سپاره تلاوت کې یا د نیمې تلاوت کې نو کم از کم سهار او ماښام دغه دوه سورتونه ضرور تلاوت کوه. د سهار د لمانځه بعد سورة الیاسین او د ماخستن د لمانځه بعد سورة الملک یعنی تبارک الذی. دغه د دې دوه سورتو دومره زیاتې ګټې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر شي یو زړه وي د قرآن زړه چې دی هغه سورة الیاسین دی. او بل یو ښایسته حدیث مبارک وایي چې کله یو انسان د سهار د لمانځه بعد سهار چې د سورة الیاسین تلاوت وکړي د ټولو ورځو چې کوم حاجتونه دي کوم مشکلات دي دا به الله ورته حل کړي او حاجتونه به پوره کړي او کوم مشکلات چې دي دا به الله ورته لرې کړي. او کم څوک چې د ماخستن د لمانځه بعد سورة الملک تبارک الذی تلاوت کوي وایي الله رب العزت به د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي. د قبر د عذاب نه به الله محفوظ وساتي. دا پیغام ضرور مخته د سره شیر کړي چې مسلمانانو پر ورسیږي چې هغه پر دې باندې عمل وکړي.